شولو و یو لوی غټ ژور غار ته راورسېدو چې د ننه لاندې حصه یې ډېره پراخه وه او لوړه خوله یې تنګه وه لکه تنور. په دغه غار کې لاندې اور بلېدی او دا اور په کراره لږ لږ لوړ راپورته کېدی، خو په دغه غار کې نر او ښځې هم وه. اور د شا د خوا په پسې دی او د دوی څخه موږلي دوی ځینې رازغلي، خو دوی د غار و خولې ته راورسېږي. نږدې دي چې د غار څخه راووځي، اور بیرته شاته ولاړ سي، دوی هم شاته ولاړ سي، د هاخوا بیا اور پر راسي، سوځي یې، دوی بیا ځینې رازغلي. قریب د غار خولې ته راسي، اور بیرته وګرځي، دوی هم دننه ولاړ سي او د قیامت تر ورځې به پر دغه حال وي. دغه په تناره کې تګ وراتګ، اور پسې رازغله، دوی رازغله. رسول علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړي چې دا څوک دي؟ هغه 2 نفره وایي درځه درځه، وایي را رهي سو. څو د وینو یو ولې ته راورسېدو، واله ده، وینې پکښې بهېږي او یو سړی د دا ولې پر غاړه ولاړ دی او هلته یو سړی په هغه وینو کې او بازي کوي. د ولې غاړې ته رانږدې سي، غواړي چې د دا ولې څخه راووځي. چې دی غاړې ته رانږدې سي، هغه ولاړ سړی ډبره راواخلي او د ولې نفر پر خوله په وولي، خوله یې ورماته کړي، هغه مجبوره سي بیرته دننه ولې ته ولاړ سي، وپرېږدي چې راووځي. هغه چې هر وارې د راوتلو کوشش کوي، دی یې پر خوله په ډبره ولي او خوله یې ورماته کړي، هغه د مجبورۍ پر شا ځي او په دغه وینو کې او بازي کوي او د قیامت تر ورځې به دغه حال وي. رسول علیه الصلاة والسلام وایي پوښتنه مې وکړه دا څوک دی او څه شي دی؟ هغو ویل درځه درځه. وایي رهي سو. څو یو زرغونې باغچې ته ورسېدلو. زرغون باغ دی چې په هغه کې یوه لو درخته وه. د درختې د تنې سره یو شیخ معتبره سړی او کوچنیان وه او هلته درختې ته بیا نږدې یو نفر و چې و مخ ته یې ډېر لوی اور و او هغه یې بلاوه. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي زه دغه درختې ته وخېجولم او هلته یو کور یو قصر ته ور داخل کړم چې هېڅکله مې تر هغه ښه او ښایسته کور نه دی لیدلی. په دغه کور کې ځوانان، سپین ږیري، کوچنیان او ښځې وې. دغه کور په نفرو ډک و. بیا یې د دې کور څخه راویستلم او په دغه درخته کې نور هم وخېجولم، یو بل کور ته ور داخل کړم چې تر هغه اول کور بهتر او افضل و. په دې کور کې هم سپین ږیري او ځوانان وو. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ورته وویل چې نن مو زه وګرځولم، نو په هغه شیانو مې خبر کړئ چې ما ولیدل، دا څه شي وه؟ هغو 2 نفر وویل هو، د هغو شیانو چې تا ولیدل تفصیل به درکړو. هغه سړی چې تا ولیدی، کم چې خوله یې په چنګک څیرېدل او د قیامت تر ورځې به دغه حال وي، هغه درواغجن سړی دی چې په درواغو خبرې کوي او بیا د ده څخه نشریږي تر نورو ځایو رسیږي. ورونو و درواغجن ته د مخه تر قیامت دغه جزا ورکول کیږي او د قیامت تر ورځې به دوام لري. او هغه سړی چې سر یې په ډبره ویشتل کېدی، دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله قرآن مجید ورښوولی وي، خو دی د شپې ځینې بیده سو او د ورځې عمل نه پکوي، نو سر یې د قیامت تر ورځې وهل کیږي او ماتیږي. او هغه کسان، هغه نر او ښځې چې په هغه غار کې وه او اور به ورته راتلی، سوځل به، هغه زنا کوونکي وه. او هغه چې تا ولیدی چې د وینو په واله کې او بازي کول، هغه سودخور او ربا خوړونکی و. ورونو دا بعضې نمونې د عذاب القبر یا عالم برزخ وې. او هغه شیخ چې د درختې د تنې سره و، هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام و. او هغه کوچنیان چې د ده پر شاوخوا وه، هغه د خلقو هغه کوچني اولادونه وه چې د مخه تر بلوغ مړه کیږي. او هغه نفر چې اور یې بلاوه، مالک هغه ملائکه وه چې پر اور مقرره ده او نوم یې مالک دی. هغه اول قصر او کور چې ته ور داخل سوې، هغه د عامو مسلمانانو کور دی. دا د اهل ایمان نعمتونه وه د مخه تر قیامت. مګر 2م قصر
چې تر اول بهتر او افضل وو دا د شهیدانو کور دی. اوس نو هغه 2 نفره خپل ځان معرفي کوي او ویل زه جبریل او دا ملګری مې میکائیل دی او سر دې پورته که یعنی لوړ وګوره. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سر مې پورته کړي هلته ډېر لرې لکه اوریځ په آسمان کې ډېر لرې ویل هغه ستا منزل او کور دی. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ورته وویل پرېنږدئ چې زه خپل کور ته داخل سم. دوی ویل تا لره یو څه عمر پاته دی چې نه دي دوی پوره کړی چې هغه پوره کړې خپل کور ته به راسې. اوس نو څه شي سړی دغه د قبر د عذاب څخه خلاصوي؟ په مشهور حدیث کې چې امامانو یې روایت کړی دی د ابي سلمه او بیا د ابي هريره رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کیږي چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي مړی چې په قبر کې کښېښول سي کم وخت چې خلک ځینې رارهي سي دی یې د چوټو کړپی اوري. نو که دغه سړی دغه مړی مسلمان و لمونځ یې د سره سره وي روژه د راسته طرف ته او زکات یې وچپه طرف ته وي او صدق رښتیا ویل صله رحمي د خلکو سره احسان او نیکي د پښو سره وي نو قسم قسم عذابونه د قبر یې د سر د طرفه ورته راوړه سي. لمونځ ورته وایي زما د طرفه لار نسته او بیا دا عذابونه راسته طرف ته راسي. روژه وایي زما د طرفه لار نسته بیا د چپه طرفه راسي. زکات وایي زما د طرفه لار نسته بیا د پښو د طرفه دا عذاب راوړه سي. هغه نیک کارونه لکه رښتیا صله رحمي صدقه احسان او نیکي د خلقو سره هغه ورته وایي زموږ د طرفه لار نسته. دا هغه شیان دي چې سړی د قبر د عذاب څخه خلاصوي. نو باید کوشش وکړو چې دغه خلاصونکي مو قوي او ډیر وي. اوس به د قبر د عذابو بیان د یو څو بزرګانو په نصیحتو پای ته ورسوو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي دنیا مخ پر تېرېدو ده او آخرت را روان دی او دا دواړه یعنی دنیا او آخرت ځان ته ضامن لري یعنی طلبونکي لري. نو تاسې طلبونکي د آخرت سي د دنیا طلبونکي مه کېږئ. نن ورځ د عمل ده حساب نسته او سبا حساب دی عمل نسته. رواه البخاري. په تذکرة القرطبي رحمه الله کې راغلی دی ای مغروره په مرګ کې فکر وکړه د مرګ په سکراتو او په ترخه پیاله کې فکر وکړه د مرګ څونه رښتیا وعده ده او حاکم مو څونه عادل دی. یوازې مرګ د زړه د بیرې دپاره کافي دی. مرګ جلا کوونکی د عزیزانو دی او خرابونکی د خوندو او لذتو دی. پرې کوونکی د ارزوګانو خواهشاتو او امیدو دی. ای ابن آدمه یوه ورځ تا په خپل مرګ کې فکر وهلی دی او په بارېدو کې د خپل کور او ځای څخه دې فکر کړی دی. کم وخت چې د پراخۍ څخه وتنګۍ ته د قبر یوړه سې دوست ملګری او رفیق درڅخه جلا سوه ورور او قریب پرېښولې د خپلې نالۍ او تلتک څخه و قبر ته یوړه سوې او پس له هغه نرمو شیانو په خاورو او ډبرو کې پټ سوې. نو ای ټولونکې د مال او ای کوشش کوونکې په بنا کې په والله ستا د مال څخه بې له کفنه بل شی نه دی ستا بلکې دا کفن هم د خرابېدو او شوړېدو دپاره دی. بدن دې د خاورو او چنجانو دپاره دی. څه شو هغه مال چې تا جمع کړی و آیا ته د تکالیفو څخه خلاص کړې؟ هېڅکله داسې نه ده بلکې هغه مال دې و داسې چاته پرېښاوه چې شکر دې هم نه ادا کوي او د خپل عمل سره و هغه چاته راغلی چې عذر دې نه مني. د معظم صحابي ابي الدرداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي چې ویل یې درو شیانو وخندولم او درو شیانو وژړولم. خندوي مې هغه امیدوار د دنیا چې داسې به وکم او داسې به وکم مګر مرګ د ده په طلب کې دی او په ده پسې دی. د ده او د مرګ په مابین کې څه نه وي پاته او دی نور هم په امیدو کې وي. او خندوي مې هغه غافل او بې خبره سړی چې فقط په لهو لعب سازو او فلمو فیشن او موډ زنا او نشو اخته وي مګر الله جل جلاله د ده څخه نه دی بې خبره. دی بې خبره دی مګر څارونکی بې خبره نه دی. او خندوي مې هغه په ډکه خوله خندا کوونکی یعنی هغه څوک چې په بېغمه زړه قهقهه خندا کوي او ځان نسي ټینګولی چې ودې ته په ډکه خوله خندا وایي.
نو خندوي مې هغه په ډکه خوله خندا کوونکی مګر دی نه دی خبر چې ایا الله جل جلاله یې راضي کړی دی او کې په قهر کړی دی. او درې شیان مې ژړوي مې فراق جدایي د محبانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب، او ژړوي مې بیره په وخت کې د سګلوی د مرګ، او درېده په حضور د رحمان په هغه ورځ چې معلومیږي پټ او ښکاره حال، او بیا نه یې خبر چې جنت ته به ځم او که اور ته. ورونو نصیحتونه مواعظ ډیر دي، مګر ډیر لوی نصیحت او د عبرته ډک نصیحت هغه چې زاهد او عابد پنځم خلیفه امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز ویلی دی کافی او بس دی. یو وخت یو جنازې ته تللی و، کم وخت چې د قبر څخه را رهي سوه یو څه لرې ولاړی او بیا کښېنستی. خلق هم ورسره کښېنسته. خلقو ته د نصیحت په ډول ویل قبر د شا د خوا پسې رانارې کړه. ویل یا عمر ابن عبدالعزیز ایا پوښتنه نه راڅخه کوې چې ما دې د دوستانو سره څه وکړه؟ ما ویل هو پوښتنه کوم. نو قبر راته وویل کفنونه مې وسوځل، بدنونه مې ټوک ټوک کړه، وینې مې وزبېښلې او غوښې مې وخوړلې. بیا قبر راته وویل نو ته پوښتنه نه راڅخه کوې چې په هډوکو او بندو مې څه وکړه؟ ما ویل بلکې درڅخه کوم یې. قبر ویل اوږې مې د بازوګانو څخه جلا کړې، بازوګان مې د څنګلو څخه جلا کړه، او څنګلې مې د مړوندو څخه جلا کړه، مړوندونه مې د ارغو څخه جلا کړه، شنکشرونه مې د ورنو څخه جلا کړه، ورنونه مې د زنګنو څخه جلا کړه، او زنګنونه مې د پونډیو څخه جلا کړه، پونډۍ مې د پښو څخه جلا کړې. بیا نو عمر ابن عبدالعزیز وژړل او ویې ویل با خبره اوسئ چې بقا د دنیا لږ ده او عزتمند یې خوار دی، غني یې فقیر دی، ځوان یې زوړ دی او ژوندی یې مري. پام کوئ چې د دنیا په راتګ مغروره نه سئ، سره له دې چې تاسې پوهیږئ چې ژر زایلیږي او بیرته ځي. مغرور هغه چاته ویل کیږي چې په دنیا غره سي. چیرې دي هغه د مخني اوسېدونکي چې دغه ښارونه یې جوړ کړي دي او ولې یې بهیولي دي او د دغه ولو اوبه یې څښلي دي، دا درختې او باغونه یې ایښي دي. یو څه لږ ورځې پکښې واوسېدل، په خپل صحت او ځواني خطا وتل او پر ګناهو سپاره سوه. په دنیا کې د دوی په مال د خلقو قصد کېدی چې ډېر نعمتونه یې درلودل، مګر خاورو د دوی په بدنو څه وکړه او چینجانو د دوی په اډوکو څه وکړه. په دنیا کې پر تختو او پستو چپرکټو وه او ډېر اوږده فرشونه ورته اوار وه، خادمانو یې خدمت کاوه، کورنۍ یې عزت کاوه، همسایګانو یې مراعت کاوه. که اوس ته هغو ته ورسې، که ورنارې کولی سې ورنارې که، یعنې اوس د هغو قبرو ته ورسئ او ورنارې کئ. او دا د دوی ونږدې کورو ته وګوره، یعنې قبرونه څنګ پر څنګ، او پوښتنه ځینې وکړه. د هغه غني او مالداره څخه یې پوښتنه وکړه چې د هغه مال او غنا څخه څه شي ورپاته دي، او د فقیر څخه یې پوښتنه وکړه چې د فقر څخه دې څه شي در پاته دي، او د هغه ژبو پوښتنه یې وکړه چې خبرې به یې پکولې، او د هغه سترګو پوښتنه یې وکړه چې په هغو به یې کتل، او د هغه نازکو پستو او ښایسته مخانو پوښتنه یې وکړه. د پستو بدنو پوښتنه یې وکړه چې په دا ټولو چینجانو څه وکړه. ورونو که تاسې یو مړ حیوان لیدلی وي چې چینجان یې کړي وي، په خپله هغه حیوان نه معلومیږي، چینجی پر چینجي پورته کښته کیږي، یو وځي بل نه نوځي. نو زموږ دا پنازو لوی سوي بدنونه به هم په قبر کې په دغه حال وي. و قبر ته د چینجانو کور وایي. عمر ابن عبدالعزیز نور هم وایي ښایست محو سو، پوست وشوړېدی، کلمې ښکاره سوې، عزت دې وپاشل سو. دروازوانان دې څه سوه، مریان او خادمان دې څه سوه، جمع کړي او خزانه کړي مال دې څه سو. والله نه فرش ورته اوار دی او نه بالښت ورته پروت دی او نه درخت او شینګیا ورته سته. آیا په هغه ابدي کورو کې نه دي؟
آیا پر دوی شپه او ورځ یوه نه ده؟ آیا دوی په تاریکیو کې نه دي؟ دوی او د دوی کارونه سره جلا سول، امریت او چوکۍ یې پاته سوې، د دوستانو څخه جلا سول، ډېر د ناز او نعمت خاوندان مخان یې وشوړېدل، بدنونه یې د غاړو څخه لرې سوه، بندونه یې سره وپاشل سوه، سترګې یې پر مخانو راولوېدې، خولې یې د وینو او نوو ډکې سوې، چنجان یې په بدنو کې ګرځي، اندامونه یې سره جلا سوه. پر دغه حال څه موده وه تر څو اډوکې یې خاورې سوه. باغچې او باغونه یې پرېښول، د پراخۍ څخه و تنګۍ ته د قبر ولاړه، میراث خورو یې جایداد او ټول کړی مال وویشي، بعضو ته د دغه مړو قبر پراخیږي، پر نعمتو یې آرام او اسوده وي. نو ای استېدونکې د قبر سبا، څه شي ته غره کړې په دنیا؟ آیا ته خبر یې چې ته به سبا پاته یې که یا؟ دا پراخه کور به دې څه سي؟ دا د اوس میوې او ثمرې به دې څه سي؟ دا نرم او ریشمین کالي به دې څه سي؟ خوشبويي او عطرونه به دې څه سي؟ دا د یخ او ګرمۍ کالي به دې څه سي؟ نه ګورئ هغه کسانو ته چې تر تا د مخه و څه سوه، اوس د ځان دفاع هم نسي کولی. آیا ته نه یې خبر چې خولې ځینې بهېدې، تندې یې لمبې وهلې، د مرګ په دردو او سکراتو کې پر له اوښتل، امر د اسمانه ورته راغی، وخت او اجل یې راورسېدی، هغه چې نه منع کېږي او نه ځنډول کېږي. ای هغه څوکه چې تا د پلار سترګې ورپټې کړې، د ورور یا زوی سترګې دې ورپټې کړې، ای هغه څوکه چې و مړي ته دې غسل ورکړي، ای هغه څوکه چې مړي ته دې کفن ورکړي، ای وړونکې د جنازې، ای هغه څوکه چې مړی دې په قبر کې پرېښاوه او ځینې را رهي سوې. کشکې زه پوه سم چې څه حال دې دی پر دغه زیږو خاورو، کشکې زه پوه سم چې کم باړخو دې اول شوړېږي، کمه سترګه دې اول رالوېږي. ای د عذابو همسایه، ته هم د مړو په ځای کې لوېږې. کشکې زه پوهېدلی چې څنګه او په کم حال کې ملک الموت راته راځي، هغه چې زه د دنیا څخه وځم او هغه چې زما د رب امر راته راځي. عمر ابن عبدالعزیز وژړل او په دغه هفته کې وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. که زموږ څخه یو څوک دا ویلی سي چې زه تر سبا ژوندی پاته کېږم، نو دې په لهو لعب، عبس او چټیاتو اخته سي. مګر هغه څوک چې په دې نه وي خبر چې سبا به یم که به نه یم، نو دې ځان د الله جل جلاله سره د مخامخ کېدو دپاره آماده کړي. ورونو، دا د قبر عذابونه او دا د قبر حالات وه. اوس نو زموږ راتلونکی بیان په باره کې د قیامت او د قیامت د علامو دی. الله جل جلاله فرمایي: الساعة آتیة لا ریب فیها، یعنی قیامت راتلونکی دی، په دې کې هیڅ شک نسته. دا د الله عز وجل د طرفه صادقه وعده ده. او بیا عز وجل فرمایي: ان اجل الله لآت وهو السمیع العلیم. خامخا موعد د الله جل جلاله راتلونکی دی. الله جل جلاله وعده کړې ده او وعده یې حق ده. او فرمایي: الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه. خامخا به تاسې سره راجمع کړي د ورځې د قیامت د حساب کتاب دپاره. الله جل جلاله قسم یاد کړی دی چې قیامت ضرور او حتمی یوه ورځ او په نږدې وخت کې راتلونکی دی. الله عز وجل فرمایي: والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. دا ټوله د الله عز وجل د طرفه قسمونه دي چې ذاریات هوا بادونه دي، حاملات اوریځې، جاریات کشتۍ، او مقسمات هغه ملائکې دي چې الله جل جلاله چې د الله جل جلاله په امر ارزاق او نور شیان تقسیموي. الله جل جلاله په دغو شیانو قسم یاد کوي چې څه شي کېږي. جواب د قسم دا دی چې انما توعدون لصادق، یعنی بېشکه هغه د تاسې سره
چې وعده کیږي هغه رښتیا ده، چې هغه پس له مرګه راژوندي کېدل دي. وان الدین لواقع، او بېشکه جزا د عمل خامخا واقع کېدونکې او راتلونکې ده، چې دا قیامت او آخرت دی. او بیا هم د قیامت د راتګ په متعلق الله جل جلاله فرمایي: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. دا بیا هم د الله جل جلاله د طرفه قسم او قسمونه دي. د څه شي دپاره؟ جواب د دې ټولو قسمو دا دی چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یعنی بېشکه عذاب د رب ستا خامخا واقع کېدونکی دی او هغه لره هېڅوک لرې کوونکی نشته. بل دا چې کفارو به د قیامت د راتګ څخه انکار کاوه، د هغو انکار یې وررد کړي. او الله عز وجل فرمایي: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. مقصد دا چې قیامت بې له شکه او شبهې راتلونکی دی. او دا بعضې هغه آیاتونه وه چې الله جل جلاله په هغو کې قسم یاد کړی دی پر راتګ د قیامت. او نور داسې آیاتونه سته چې موږ خبروي چې قیامت نږدې دی. د هغه جملې څخه کم وخت چې سپوږمۍ په اراده د الله عز وجل او معجزه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه ځایه سوه او کفار ولیدل، هغه وخت الله عز وجل وفرمایل: اقتربت الساعة وانشق القمر، یعنی قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه. نو دوه ځایه کېده د سپوږمۍ خبر دی په نږدې کېدو د ورځې د قیامت. بعضې کسان داسې فکر کوي چې د رسول علیه الصلاة وسلام د بعثت او راتګ څخه تر اوسه ډېر اوږد وخت تېر سو او قیامت نه راغی. نو الله عز وجل موږ پوهوي، انتباه خبرتیا راکوي او فرمایي: اتا امر الله فلا تستعجلون. تاسې تلوار مه کوئ، د الله امر راتلونکی دی. او الله عز وجل دا هم راوښول چې زموږ اندازې په لرې او نږدې کې داسې نه دي لکه د الله عز وجل اندازې. او فرمایي: انهم يرونه بعیدا ونراه قریبا، یعنی دوی یې لرې ویني، لرې بولي، مګر موږ یې نږدې وینو. او الله عز وجل فرمایي: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ټول دغه آیاتونه و ډېر نږدېوالي ته د قیامت اشارې کوي. په صحیح البخاري او صحیح المسلم کې راغلي دي چې رسول علیه الصلاة وسلام وفرمایل: ستاسې وخت نسبت و هغه تېر سوو امتو ته دونه پاته دی لکه د مازدیګر د لمانځه څخه تر لمر لوېدو پورې. حدیث. یعنی که موږ یوه ورځ 24 ساعته حساب کو نو ډېره حصه یې تېره سوې ده، هغه پاته یې دونه ده لکه د مازدیګر د لمانځه څخه تر لمر لوېدو پورې. دا هغه پاته وخت دی تر قیامته پورې. بیا هم په صحیح البخاري او صحیح المسلم کې د رسول علیه الصلاة وسلام څخه روایت کیږي چې ویې فرمایل: زه راولېږل سولم چې زه او قیامت لکه دغه. او رسول علیه الصلاة وسلام په دا دوو ګوتو د لاس اشاره وکړه، د مابین ګوته او دا بله چې په غلطه یې ده د بټې ګوتې وخواته، چې په عربي کې دغه دوو ګوتو ته سبابه او وسطا ویل کیږي. او د دغه حدیث تشریح رسول علیه الصلاة وسلام په بل حدیث کې کړې ده. او دا یې راوښول چې د زمانې څخه تېر سوی وخت د سبابې ګوتې سره مشابه دی، او د زمانې پاته وخت دونه دی لکه دغه د مابین ګوته چې تر دا بلې ګوتې څونه اضافه ده. نو هغه ډېره حصه د زمانې تېره سوې ده او پاته یې ډېره لږ ده. ډېرو خلقو د کفارو څخه او د مسلمانانو څخه کوشش کړی دی، بلکې لوی علماو د مسلمانانو کوشش کړی دی چې د قیامت وخت معلوم کړي. حتی بعضې علماو یو معین کال لا ښوولی دی چې په دغه کال قیامت کیږي، خو بیا وروسته دا معلومه سوه چې خطا وتلی دی. په شروع کې د اسلام ډېرو علماو کوشش وکړي چې د قیامت وخت معین کړي. بعضو 500 کاله ورته کښېښول او هغه 500 کاله تېر سوه. بعضو 1000 کاله ویلي وه او بعضو 1700 کاله ویلي دي. خو دا ټوله نه دي صحیح، ځکه د قیامت وخت بې له الله جل جلاله څخه و بل چاته نه دی معلوم. الله عز وجل فرمایي: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي. پوښتنه کوي د تا څخه د قیام د قیامت چې کله به وي، ورته ووایه چې د هغه علم او خبر زما د رب سره دی.
په وخت یې بل څوک نه دی خبر بې له د حق سبحانه وتعالی څخه لا تأتیکم الا بغتة دا قیامت به نسي را مګر ناڅاپه ناببره چې تاسې به نه یاست خبر یسألونک کأنک حفی عنها داسې پوښتنه در څخه کوي لکه ته چې خبر او عالم یې په قیامت قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون ته ورته ووایه چې علم د قیامت د الله جل جلاله سره دی او ډیر خلق په دغه نه پوهیږي چې دغه معلومات یوازې د الله سره دي او بل ځای په سورة الاحزاب کې الله عز وجل فرمایي يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا معنا خلق پوښتنه کوي د تا څخه د قیامت تر راتلو چې کله دی اے محمد دوی ته ووایه چې بېشکه علم د قیامت خاص په نزد د الله دی او چې شي پوه کړی خبر کړی یې ته په قیام د قیامت یعنی ته ځینې بې خبره یې ښایي چې قیام د قیامت دې نږدې وي مقصد دا چې علم د قیام د قیامت یوازې د الله جل جلاله سره دی د قیامت د قائمېدو وخت یو د هغه پنځو شیانو څخه دی چې علم یې خاص د الله جل جلاله سره دی او په دې کې هم الهي حکمت دی چې الله جل جلاله یې موږ ته وخت نه دی راښولی د پاره د دې چې خلق په طاعت او عبادت کې کوشش وکړي علما کرام وایي چې دا هم نه ده جایزه چې څوک د قیامت د وخت په معلومولو ځان اخته کړي ولې چې دا علم د علم الغیب څخه دی هغه چې الله جل جلاله په هغه نه ملک مقرب خبر کړی دی او نه نبی مرسل که الله جل جلاله یو څوک په خبرولای نو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم سردار د ټولو موجوداتو په خبر کړی وای په هغه مشهور حدیث کې کم وخت چې جبريل علیه السلام و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د بشر په صورت او شکل راغی د نورو خبرو او پښتنو د جملې څخه یو هم داو چې جبريل علیه السلام د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قیامت پښتنه وکړه چې قیامت کله دی او رسول علیه السلام په جواب کې ورته وویل هغه څوک چې پوښتنه ځینې کیږي یعنی زه تر پوښتنه کوونکي یعنی تر تا زیات نه دی په خبر یعنی زه تر تا اضافه معلومات نه لرم لکه څرنګه چې ته نه یې خبر زه هم نه یم خبر نو نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نه جبريل علیه السلام خبر دی چې قیامت کله دی دا علم خاص او یوازې د الله عز وجل سره سته مګر بیا هم الله عز وجل خپل نبی کریم او موږ په واسطه د کتاب الله قرآن مجید په ډیرو علامو د قیامت خبر کړي وو چې اشراط الساعه ورته ویل کیږي اشراط یعنی علامات هغه علامات چې د مخه تر قیام د قیامت پیښیږي دا هیڅ امکان نه لري چې قیامت دې قائم سي مګر وروسته تر دغه علامو اول به دغه علامې د قیامت پیښیږي او بیا به قیامت کیږي او دغه موضوع ته جلیل القدر صحابي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم اشاره کړې ده هغه دا چې یو وخت په کوفه کې ډېر شدید باد او دوړې پیښې شوې سرې دوړې خلق ویل چې قیامت سو مګر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل یا والله قیامت نه قائمیږي تر څو داسې او داسې ونسي هغه د قیامت علامې بیانولې نو تر هغو چې دغه علامې را نسي پیښ نسي نه قیامت کیږي اوس نو د قیامت علامې پر دوه قسمه دي چې یو یې لوی علامې دي او بل یې کوچنۍ علامې دي چې علامات کبرا او علامات صغرا ورته ویل کیږي خو موږ به اول د کوچنۍ علامو څخه شروع وکړو رسول علیه السلام خپل امانت او رسالت وخپل امت ته رسولی دی د علم څخه هیڅ شی نه دی پرې ایښی مګر و موږ ته د هغه رهنمایي کړې ده حتی د آخرت په موضوع کې او د قیامت د علامو په متعلق یې موږ ته مفصل بیان کړی دی امام مسلم د ابي زید عمرو ابن اخطب څخه روایت کوي چې ویل یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره مو د سهار لمونځ وکړي او رسول علیه السلام منبر ته وختي او په خطبه ویلو شروع وکړه تر څو د ماپښین د لمانځه وخت سو د منبر څخه راتاسو او لمونځ یې وکړي بیا منبر ته وختي او خطبه یې ویل څو د مازدیګر د لمانځه وخت سو بیا راتاسو او لمونځ یې ادا کړي بیا منبر ته وختي او خطبه یې ویل
څو لمر ولوېدی. ورونو دغه ته رسول د امانت او رسالت وایي. دغه ته بیانول د احکام وایي. د سهار د لمانځه څخه درس، نصیحت او احکام بیانول تر لمر لوېدو پورې. ابي زید عمرو ابن اخطب رضی الله تعالی عنه وایي چې په ټولو هغه شیانو چې پیښیږي موږ یې خبر کړو، یعنی ټول هغه حالات چې د قیامت تر ورځې پورې پیښیږي موږ ته بیان کړه. نو زموږ ډېر عالم هغه زموږ ډېر حافظ دی، یعنی هر چا چې ډېر شیان د دغه خطبې څخه په یاد کړه هغه په موږ کې ډېر عالم دی، او هغه چې ډېر یې دغه احادیث په یاد کړي دي هغه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دی چې کاتم السر النبي صلی الله علیه و آله وسلم هم ورته ویل کېږي. امام مسلم د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه څخه په حدیث کې د فتنو روایت کوي او وایي چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دغه فتنو څخه یعنی هغه فتنې چې د مخه تر قیام د قیامت به پیښیږي د هغو د جملې څخه 3 فتنې دي چې هیڅ شی به نه ځینې خلاصیږي، یعنی عامې فتنې دي چې ټوله مځکه به نیسي، او د هغو د جملې څخه نورې فتنې دي لکه د دوبي بادونه چې بعضې یې کوچني او بعضې یې لوی دي. نو دغه فتنې چې موږ اوس د هغو په متعلق خبرې کوو بعضې یې کوچني دي چې تاثیر یې پر بعضې منطقو دی، یعنی د مځکې پر مخ و بعضې خلقو ته په محدود او معین او یو څه وخت کې پیښیږي، او بعضې یې داسې فتنې دي چې تاثیر یې ډېر لوی او پر ټوله مځکه وي، لکه په وروسته کې چې به ذکر شي. او رسول علیه الصلاة والسلام و دې ته هم اشاره کړې ده چې دا فتنې به ډېرې شدیدې سي تر داسې اندازې چې مرګ به تر ژوند بهتره سي او انسان به د مرګ خواهش کوي وای کشکې مړ وای. په صحیح مسلم کې راغلی دی چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل قسم مې دې وي په هغه ذات چې زما نفس د هغه په اختیار دی، دنیا نه تیریږي یعنی قیامت یعنی نه قیامت کیږي تر څو چې یو سړی به د بل سړي د قبر سره تیریږي، ځان به پر دا قبر واچوي او وایي به کشکې زه د دغه قبر د خاوند پر ځای وای یعنی مړ وای، او پر ده به پور هم نه وي باندې، یعنی دا خواهش به په دې خاطر نه وي چې غریب او پوروړی به وي بلکې د فتنو په خاطر به دغه خواهش کوي. او د علامو څخه د قیامت یوه هم دا ده چې قتل او وژنه به ډېرېږي. په حدیث متفق علیه کې دا قول د نبی علیه الصلاة والسلام دی چې فرمایي د مخه تر قیامت ورځې دي چې جهل نازلیږي او علم پورته کیږي، یعنی علم لږیږي او جهل ډېریږي او حرج به ډېریږي. حرج قتل او وژنې ته وایي. او دا هم د علامو څخه د قیامت ده چې په سبب د ډېروالي د قتل به نر لږیږي او ښځې به ډېریږي. د نورو علامو سره سره دا ډېروالی د ښځو هم یوه علامت د قیامت ده، لکه څرنګه چې د امام بخاري او امام مسلم په متفق علیه حدیث کې د رسول علیه الصلاة والسلام څخه روایت کیږي چې وی فرمایل د علامو څخه د قیامت دا ده چې علم به پورته سي او جهل به ډیر سي، زنا به زیاته سي، د شرابو څښل به ډیر سي او نر به لږ سي، ښځې به ډیرې سي تر داسې اندازې چې د 50 ښځو به یو سرپرست وي. کم وخت چې قتل او وژنه د نرانو په مابین کې زیاته سي هغه بشري توازن او برابري به خرابه سي، نو به د 50 ښځو په مقابل کې یو نر وي، او د انسانانو په مابین کې دغه قتلونه او وژنه به ګای سبب لري او ګای به بې سببه سره وژني. د قتل او وژنې بعضې سببونه به وروسته درته ذکر کو، خو ډېر قتلونه بې سببه کیږي. رسول علیه الصلاة والسلام په هغه حدیث کې چې امام مسلم یې روایت کړی دی فرمایي قسم مې دی په هغه ذات چې زما نفس د ده په اختیار دی، پر خلقو به داسې وخت راسي چې قاتل به نه وي خبر چې ما قتل د څه شي دپاره وکړي او مقتول به نه وي خبر چې د څه شي په خاطر ووژل سو. او دغه حالت نن ورځ په ټوله دنیا کې نشر دی. د دنیا په هر کونج کې داسې ډېر قتلونه او وژنې کیږي چې د هغه دپاره کم ښکاره او واضحه سبب نسته. په مسجد کې خلک پر مانځه ولاړ وي بل راسي پیر پر وکړي خلک دې مړه یې کړي سبب یې هېڅ. دا یو څو علامې دي مګر رسول علیه الصلاة والسلام موږ ته په اجمالي ډول
ډېرې علامې د قیامت په لږو احادیثو کې بیان کړي دي چې د هغې جملې څخه هغه عظیم حدیث دی چې امام بخاري او امام مسلم یې روایت کوي. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل قیامت نه قایمیږي تر څو جنګ ونه کړي دوې ډېرې لوی ډلې چې د دوی په مابین کې به ډېره لو وژنه کېږي او دعوت د دا دواړو ډلو به یو وي. دا اوله علامه ده چې رسول علیه الصلاة والسلام اشاره ورته کړې ده. ډېر علما وایي چې دا دوې ډلې هغه د مسلمانانو ډلې دي چې د صحابه کرامو په وخت کې سره جلاس وي. یوه د حضرت امام علي رضی الله تعالی عنه پر طرف او بله د معاویه رضی الله تعالی عنه و طرف ته. او هغه جنگ چې په معرکة الجمل کې پیښ شو ډېر د علماو څخه و دغه دوو ډلو ته اشاره کوي چې په صفین او جمل کې په لوی جنگ سره اخته سوه. وایي په حدیث شریف کې و دغه دوو ډلو ته اشاره ده او رښتیا هم هغه ډېره لو وژنه وه چې د مړو عدد یې تر 80,000 نفرو زیات و. او په هغه حدیث کې نور هم رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې قیامت نه قایمیږي تر څو دجالون کذابون نږدې وجیرشو ته پیدا نسي. د دجالون کذابون څخه مقصد هغه خلق دي چې په درواغو یې د نبوت دعوه کړې وي. علما وایي چې دغه خلقو شمار چې په درواغو یې د نبوت دعوه کړې ده ډېر تر دغه عدد پیدا شوي دي. نو څنګه رسول علیه الصلاة والسلام 10 نفره یاد کړه؟ دغه سوال په جواب کې وایي چې اصلا دغه 10 نفره هغه نفر دي چې فتنه یې نشریږي او ډېر خلک یې متابعت کوي، مګر هغه کسان چې د نبوت دعوه کوي او بې له یو څو نفرو یې بل څوک متابعت نه کوي دا په څه ودي؟ مګر رسول علیه الصلاة والسلام هغه نفر را یادوي چې د هغو فتنه به په مځکه کې نشریږي او ډېر خلک یې متابعت کوي لکه مسیلمه او اسود العنسی او طلیحه ابن خویلد او نور داسې مشهور خلق. او حدیث شریف نور هم زیاتوي او وایي چې دغه دجالون کذابون په ټوله وایي چې دوی د الله جل جلاله رسولان دي. او بل علامه چې په دغه حدیث شریف کې راغلی ده فرمایي تر هغو نه قیامت کیږي څو علم ټول نسي. اوس نو مقصد د علم د ټولېدو څخه دا نه دی چې علم اخیستل کیږي کتابونه د بینه ځي یا علم نه ځي. دغه د علم د ټولېدو تشریح په بل حدیث کې سوی ده چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله علم نه ټولوي چې علم دې د خلقو د مابین څخه پورته کړي، بلکې د علم ټولېدل په قبضولو د علماو دي. علم موجود دی، کتابونه ډیر دي، مګر د ویلو دپاره یې څوک نسته او څوک علم نه زده کوي. کم وخت چې هغه موجوده علما یو وفاتیږي علم ټولیږي. علم موجود دی مګر جهل په خلقو کې نشر دی. او په دغه حدیث کې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زلزلې به ډېرې سي، دا هم د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده. او بیا هم فرمایي چې وخت به سره نږدې سي، یتقارب الزمان. اوس نو دغه د وخت د نږدې کېدو علماو دوې ترجمې او تفسیره کړي دي. پخواني علما وایي چې د وخت برکت ځي، یعنی ورځ تېره سي او انسان هیڅ نه وي کړي. بعضې علما بیا وایي چې وخت سره نږدې کېږي، یعنی ورځ کوچنۍ کېږي یا میاشت کوتاه کېږي. په بعضې احادیثو کې داسې اشارې شته چې قمري میاشت به 27 یا 28 ورځې سي. دا د تقارب الزمان بعضې ترجمې وي. خو بعضې نوي علما وایي چې تقارب د زمان په دې ډول دی چې اوس خلق ودې ته نه دي اړ چې یوه میاشت تګ وکړي بیا هغه د مقصد ځای ته ورسېږي، بلکې په ساعتو کې هغه ځای ته رسېږي کم چې په میاشتو کې رسېده او په آینده کې شاید په دقیقو او څو لحظو کې ورسېږي. دا بعضې ترجمې د تقارب الزمان وي. او نور هم رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فتنې به ظاهره سي او قتلونه به ډیر سي او تر هغو قیامت نه قایمیږي چې په تاسې کې به مال ډیر سي. مال به دونه ډیر سي چې د مال د خاوند دپاره به دا مهمه او مشکله وي چې یو څوک پیدا کړي چې د ده صدقه خیرات زکات قبول کړي. په بل حدیث کې راغلی دی چې مال به تر داسې اندازې زیات سي چې یو نفر به بل نفر ته راسي او صدقه به ورکوي، هغه به ورته وایي که پرون راغلی وای قبله کړی به مې وای، نن ضرورت نه ورته لرم. بعض علما وایي چې دغه حالت د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې پیښ شوی دی.
حتی یو انسان به ستړی کېدی چې یو څوک پیدا کړي چې د ده زکات قبول کړي. حتی وایي جارچي به جار واهه که محتاج سته را دې سي، خو څوک نه راتله. ورونو عمر ابن عبدالعزیز فقط 2 کاله او 4 میاشتې د مسلمانانو امیر و، مګر څرنګه چې عادل حاکم و خپل ملت یې ودغه حال ته د غنا ورساوه. الله جل جلاله پر ده او پر ملت یې برکت ایښی و. مال دونه پکښې ډېر سو چې یو انسان به ستړی کېدی چې داسې څوک پیدا کړي چې د ده زکات قبول کړي. او رسول علیه الصلاة والسلام نور هم په هغه حدیث کې زیاتوي او فرمایي چې خلق به په آبادۍ کې د کورو په جوړولو کې اوږدوالی وکړي. او اوس یې تاسې وینئ د اسمان خراشه تعمیرونه او لوړ لوړ برجونه. او په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته به حفاة العرات رعاة الشاه ووینې چې اوږدوالی او لویوالی په بناو په تعمیرو کې کوي. بیا یو صحابي د رسول علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه چې دا حفاة العرات رعاة الشاه څوک دي؟ رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل عرب. اصلا د حفاة العرات او رعاة الشاه ترجمه داسې ده: حفاة غریبان، عرات لس بدنونه، رعاة الشاه د پسو چوپانان. دا یې د لفظ ترجمه ده او مقصد ځینې عرب دي، ولې د عربو ژوند او حال هم دغسې و. غریبان وه، شی او د بدن کالی نه درلوده، وظیفه او خواري چوپاني وه. واقعا نن ورځ د دغو عربو کورونه او تعمیرونه که ولیدل سي چې په سیالي او رقابت یې جوړوي. بېشکه چې مخبر الصادق صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم خبر صادق دی. او په هغه حدیث کې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تر هغو قیامت نه قایمیږي څو یو نفر به د بل نفر د قبر سره تیریږي او وایي به کشکې زه د ده پر ځای په دغه قبر کې وای. او تر هغو نه قیامت کېږي څو لمر د مغرب د طرفه راونه خیږي. کم وخت چې لمر د مغرب د طرفه راوخیږي او خلقو ولیدي نو به ټول خلق ایمان راوړي، مګر دا ایمان فایده نه رسوي. دا هغه وخت دی چې د ایمان راوړل فایده نه لري چې د مخه ایمان نه وي راوړي او یا یې په خپل ایمان کې ګټه د خیر کړي وي. او د بخاري شریف په یو بل حدیث کې هم یو مجموعه د قیامت د علامو راغلې ده چې 6 علامې دي چې رسول علیه الصلاة والسلام وهغو ته اشاره کوي. عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې د تبوک په غزا کې ورسول علیه الصلاة والسلام ته ورغلم چې د څرمنې په خیمه کې ناست و. او رسول علیه الصلاة والسلام راته وویل 6 کارونه تر قیامت د مخه حساب که، یعنی قیامت نه قایمیږي څو دغه 6 شیان پیش نسی. نو وی فرمایل زما مرګ. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي زما بعثت او قیامت لکه دغه دوی د خپل لاس مبارک په 2 ګوتو اشاره وکړله. نو بعثت او رحلت د رسول علیه الصلاة والسلام د قیامت د علامو څخه دی. نو وی فرمایل زما مرګ او بیا د بیت المقدس فتح کېدل، او هغه هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې فتح سو. او بیا یو 2 مرګ دي چې په تاسې کې نشریږي لکه قعاس د پسو. قعاس یو نوع مرض دی چې په پسو کې پیدا کیږي او وشني، مګر دا به په انسانانو کې مرض وي لکه طاعون چې وشني. او علی الاقل یو د هغو 2 څخه د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په عصر کې پیښ شو. هغه لوی طاعون چې ډېر خلک یې هلاک او مړه کړه او طاعون امواس ورته ویل کیږي. او بیا رسول علیه الصلاة والسلام هغه د مال و ډیروالي ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې و یو سړي ته به 100 دیناره د سرو زرو ورکړه سي او بیا به هم خفه وي. دا به د مال د ډیروالي په خاطر وي، حتی که یو چاته د سرو زرو 100 دیناره ورکړي ورته وبګوري چې 100 دیناره دي بیا به هم نه وي راځي. او دا د دې علامه ده چې اصلا د پیسو قدر کمیږي او ارزانه کیږي، لکه څرنګه چې اوس تقریبا دغه حالت پیښ دی. دا تاسې ته معلومه ده چې اصلي پیسې زر دي، نه دا لوټونه او کاغذونه. دا لوټ صرف د زرو د پاره سند دی او فعلا د زرو ارزش او قیمت نسبت و هغه پخوانیو زمانو ته ډېر کم سوی دی. حتی چې نور وخت تیریږي قیمت یې نور هم کمیږي. داسې وخت به راسي چې د زرو 100 دیناره به هیڅ
نه معلومیږي. او بیا رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې بیا به فتنه وي، د عربو داسې کور به نه پاته کېږي مګر دا فتنه ورننوځي، یعنی لو فتنه به وي، په عامو خلقو کې به نشریږي. او دا هم پیښه شوه هغه چې د صحابه کرامو په وخت کې هغه لوی جنګ پیښ شو چې د مخه مو درته ذکر کوي. او بیا به ستاسې او د بني الاصفر په مابین کې صلح او آرامي وي. ورونو په سیرت، شرع او تاریخ کې چې بني الاصفر ذکر سي د هغو څخه روم، اروپایان مقصد دي، حتی امریکایان پکښې داخل دي. ورونو د قیامت د علامو پاته حسابه په 3 نمبر پته کې واورو ان شاء الله تعالی.